ویډیو دوهمه برخه ده. اوله برخه زموږ سره پر فیسبوک او ټیک ټاک هم کتلی سي. دوهمه برخه پر همدې ځای باندې پیلیږي. نو راځو خپلې کیسې ته. ورو ورو د ټاپو هوا بدلیږي، باران کیږي او ټول د غره لاندې پناه اخلي. سبا ورځ ټوله پرېکړه کوي چې د خوړو په لټه کې ځنګل ته ولاړ سي. هلته یې پر یوه ونه باندې میوه ولیدل، خو د ونې ختل یوازې ډیک ته ممکن دي. نو ډیک په ډېر زحمت سره ډېرې میوې راټولوي او بیرته خپلې بیړۍ ته راځي. وروسته دا خلک زده کوي چې څنګه په ټاپو کې ژوندي پاتې سي. هغوی د خپلو ژغورنو جانکټونو څخه یوه لویه بیړنۍ نښه جوړوي، خو د دباندې نړۍ سره اړیکه نیول بیا هم نسي کولی. بیا ناڅاپه یوه لویه چاودنه کیږي. هغه چاودنه د دوی د بیړۍ په دننه کې کیږي. معلومه سوه چې د جین ورو شیاو هڅه کوله چې بیړۍ جوړه کړي، خو ناکام سو. مالک جین پرې غوسه کیږي، خو دا ځل هیڅوک د هغه غوسه جدي نه نیسي. وروسته ډیک د خوړو او اوبو سره راځي، خو مسافرو ته خوند نه ورکوي. کله چې شکایت کوي ډیک پرې قهر کیږي او ورته وایي که غواړي ژوندي پاتې سي همدا خواړه به خوري. بیا ډیک ټول یو غار ته بیایي چیرې چې دوی اور بلوي او شپه تېروي. په همدې وخت کې جین بیا هڅه کوي سیند ته ځان ورنږدې کړي، خو هغه هیڅ پام نه ورته کوي. وروسته ټول پرېکړه کوي چې له دې وروسته به د دوی مشر ډیک وي، ځکه چې د ده تجربه تر ټولو زیاته ده. ډیک دا خبره مني او سهار یې ټول په 100 ډوله وویشله، ځینې د خوړو په لټه کې او ځینې د پخلي د چارو په لټه کې. په شروع کې هر سړی د دې نظام څخه خوښ نه و او حالاتو لږ اسانه بڼه غوره کړې وه. خو ورو ورو ډیک د مشرتابه له کبله ډېر مغروره سو. اوس به د وړو خبرو له امله په ټولو غوسه کېدی. جین ته دا هر څه ښه نه ښکاره کېدل، نو هغه د قانون خلاف کارونه شروع کړل او څو ورځې له جزیرې څخه د باندې تللی و. کله چې بیرته راغلی ډیک پرې غوسه سو او هغه یې سخت وځوروي. ان سین یې هم ټینګ ووهي ځکه چې هغه د جین ملاتړ کړی و. دا لیدل د جین لپاره د زغملو نه و، نو هغه د ډیک سره جګړه وکړه. په پای کې جین جګړه وبایلله او ډیک هغه پر یوه ونه باندې پر پښو باندې راوځړوي. هغه ټولو ته خبرداری ورکړ که هر چا قانون مات کړي همدا به یې حال وي. د شپې له رسېدو سره شیاو په زور سره خپل مشر ورور جین له ونې څخه راښکته کړي. سبا جین پرېکړه وکړه چې نور به په دې ټاپو کې پاته نه سي. نو خپل ورور شیاو یې هم ورسره یو کړ. کله چې د سمندر غاړې ته ولاړل، سین کوښښ وکړ چې هغه ودروي، ځکه چې د ده په فکر سره دا کار ډېر خطرناک و. خو د جین فکر بل ډول و. هغه خپل د لاټرۍ ټیکټ ورته وښودی او ورته ویې ویل د دې ټیکټ لپاره باید دا خطر باید پر ځان یوسو. دا یې وویل او دواړه ورونه په یوه وړوکې کښتۍ کې روان سول. په لاره کې یو سپین خرس ولیدی. کله چې ورنږدې سول پوه سول چې خرس مړ سوی دی. دا لیدل د جین لپاره یو نوی فکر راوړي. ده وویل د دې خرس پوستکی به موږ د شپې د یخنۍ څخه وساتي. نو دواړه ورونه د مړه خرس سره بیرته ټاپو ته راغلل. خو دا چې ډیک ولیدل بیا سخت قهر سو. هغه جین ته بله سزا ورکړه او سخت یې ووهي. کله چې ورته معلومه سوه چې جین د لاټرۍ ټیکټ لري، نوره یې هم سزا ورزیاته کړله. کله چې شیاو ته د دې ټیکټ خبره معلومه سوه، د خپل ورور څخه یې وغوښتل چې نیمه برخه دې ده ته ورکړي. خو جین ډېر بخیل و، خپل ورور ته یې هم انکار وکړي. ورو ورو ټوله ته څرګنده سوه چې ښایي دوی هېڅکله له دې ځای څخه نسي وتلی. جین چې د شرکت مشر هم و، د خپلې لور انځور راویستی او ټولې پیسې یې سمندر ته ور وغورځولې، ځکه هغه اوس پوه سو چې دلته د پیسو هېڅ ارزښت نشته. په دې ډول سره دلته 21 ورځې تېرې سولې. خو د ډیک چلند له پخوا څخه هم بد سو. اوس به یې ټولو ته ډېر کار ورکاوه. جین او سین ته یې د خوراک راوړلو دنده ورکړې وه. دواړه له مجبورۍ څخه ماهي نیولو ته ولاړل او په دې کار کې د وخت په تېرېدو سره د دوی ملګرتیا هم ډېره سوله. یو ماښام ټول یو ځای راټول سول. جین وویل باید داسې کار وکړو چې دا ځای د انسانانو د اوسېدو لپاره مناسب سي. ډېرو خلکو ورسره موافقه وکړله، خو د ډیک دا خبره خوښه نه سوه. هغه په غوسه وویل څوک چې زما قانون نه مني له غاره څخه دې ووځي. دا خبره د دې په ډله کې د ویش لامل سوه. یوه ډله د جین تر مشرۍ لاندې او بله ډله د ډیک تر مشرۍ لاندې. حیرانتیا دا وه چې ډېر خلک د جین ډلې ته ولاړل. یوازې سین او څو کسان له ډیک سره پاته سول. د شپې د جین ډله د شمانو سره یو ځای له غاره څخه راووتل. لږ مخته یې یوه پخوانۍ او خرابه سوې بیړۍ پیدا کړله. دا بیړۍ د دې له پخوانۍ بیړۍ څخه ډېره لویه وه. له دې ځایه یې ډېر ضروري وسایل په اسانۍ سره ترلاسه کړل. سبا پوه سول چې بیړۍ څومره غټه ده او په دې لیدلو سره یې ټول ډېر خوشحاله سول. په دې خوښۍ کې شیاو او جین د لاټرۍ د ګټلو پلان جوړوي. بل لور ته د ډیک ډله له سختو ستونزو سره مخ وه. نه یې خواړه درلودل، نه یې وسایل. جین پرې رحم وکړ او سین یې هم خپلې ډلې ته راوبلله. یو ماښام سین له جین سره د خپل ژوند کیسه شریکه کړه. هغې وویل چې مېړه یې د بل چا سره مینه درلودله، نو هغې ته یې طلاق ورکړي. دواړه سره نږدې سول، خو هماغه مهال زینک راغلی. د ده د راتګ سره سین بیرته خپلې ډلې ته ولاړه او د نوې بیړۍ خبر یې ورکړ. سبا د ډیک ټول کسان دې بیړۍ ته راغلل. زینک ټولو ته ښه راغلاست وویلي او یو نوی قانون یې اعلان کړل. د ټولو ته کارټونه ورکړل او ویې ویل دا به ستاسو پیسې وي. څوک چې کار کوي هغه ته به دا کارټونه ورکول کېږي او له دې کارټونو سره به خواړه او نور شیان اخیستلی سي. ټولو دا ومنل. ډیک دا کار رد کړ او له هغه ځای څخه ولاړی. وروسته زینک
جین ته وویل چې باید له ټاپو څخه ووځي، خو جین ورته وویل چې نه غواړي بیرته ولاړ سي، غواړي دلته د ټولو لپاره یو ښه ژوند جوړ کړي. دا خبره د جین او سیاو دواړو ته د حیرانتیا وړ وه. نو دوی پریکړه وکړه چې له زینګ سره نور کار ونه کړي. دواړه ورونه له بیړۍ څخه ووتل او د یوې چورلکې په زاړه ځای کې ځای پر ځای سول. خو د جین ذهن لا هم د لاټرۍ په فکر کې بند پاته و. هغه به خپل کلنډر ته کتل، ځکه یوازې 9 ورځې پاته وې. هغه باید د لاټرۍ پیسې په دې 100 ورځو کې ترلاسه کړي، که نه نو د هغه وخت ختمیږي. اوس چې له بیړۍ څخه راوتلی دی، د ماهیانو نیولو وسایل نه لري، نو په ماهیانو نیولو کې ناکامه کیږي. ورو ورو دواړه ورونه پوهیږي له دې ټاپو څخه د وتلو پرته بله لار نه لري. نو هغوی مجبوراً بیرته بیړۍ ته ورځي. جین ویني چې جینګ یوه نوې نړۍ جوړه کړې ده. اوس هلته خلک د کارټونو پر ځای باندې د مالونو تبادله کوي. جین د جینګ مخې ته ځي، ورته وایي ولې بیرته راغلی؟ دی ورته وایي زه د ماهیانو د نیولو وسایل غواړم. خو زینګ ورسره مرسته نه کوي، بلکې هغه له دې ځای څخه پسې اخلي. کله چې شپه سول، زینګ د یو ماهي سره د جین خواته راځي، خو جین ترې ماهی اخلي، ځکه چې جین لا هم اوس د همدې ډلې سره دی او هغه ورسره زړه نه ښه کوي. نو هغه بیرته استوي. په دې ډول سره یوې ورځې تېرېږي او د جین خوبونه ماتېږي. اوس ورته خواړه د لاټرۍ له پیسو څخه زیات ارزښت لري، ځکه که ډوډۍ ونه خوري ډېر ژر به مړ سي. نو هغه د لاټرۍ پروا نه کوي، خو هغه نږدې ځان سره ساتي. همدا مهال یو ماهی له اسمان څخه راښوه کېږي. جین هیڅ نه پوهېږي. ناڅاپه د ماهیانو باران شروع کېږي. جین فکر کوي شاید کوم طوفان راغلی وي چې دا ماهیان دلته راځي، خو نږدې کوم طوفان نه لیدل کېږي. جین دا خبره جدي نه نیسي، ځکه ډېر وږی وي. نو دواړه ورونه د هغه ماهیانو خوړل پیلوي. جین ته یو نوی فکر راځي. دی پلان جوړوي چې دا ماهیان به پر جینګ او ډیک خرڅ کړي او په بدل کې به نور ضروري شیان ځینې واخلي. دوی د همدې پلان سره کار پیلوي، خو همداسې چې دا کار کوي د دواړو ډلو ترمنځ جګړه پیلېږي. که څه هم دا جګړه د جین له خوا څخه قصداً نه وه، خو د هغه دا جګړه خوښه وه. وروسته له دې څخه د ډیک ډله وایي که دوی ته د جینګ څخه د ماهیانو د نیولو جال پیدا سي، نو دوی به ورته مفت ماهیان ورکړي. کله چې ډیک دا واورېدل، خوشحاله سو او جینګ ته د جال غوښتلو لپاره ورځي، خو جینګ یې ورسره نه مني. وایي چې دا جال به هغه وخت درکړي چې د ماهیانو نیمه برخه دوی ته ورکړي. ډیک ډېر غوسه کېږي او جګړه یو ځل بیا پیلېږي. لکه مخکې دا ځل هم دواړه ورونه له لیرې څخه ننداره کوي او خوند ترې اخلي او همداسې وخت تېرېږي. تر ماښامه پورې خو جګړه نه درېږي. په همدې وخت کې ناڅاپه یو څراغ بلیږي چې ښه وګورئ دا هغه دی چې جین له بیړۍ څخه جوړ کړی و. جین وایي چې باید هغه ځایونه پیدا کړو چې طوفان نه دی پر راغلی، خو جینګ مخالفت کوي. هغه باور لري چې دا یوازینی ټاپو پاته دی، نور هر څه طوفان له منځه وړي دي. په همدې منځ کې سین د جین ملاتړ کوي. د دې له امله جین کولی سي هغوی ته قناعت ورکړي چې که بیړۍ ورغوي نو د وتلو لاره به پیدا کړي. د دې خبرې اورېدو سره ټولو ته هیله پیدا کېږي او دوی جین د خپل نوي مشر په توګه سره ټاکي. اوس جین هر یوه ته دنده ورکوي، ځینې د هوا او سمندر څپو د څارلو لپاره، خو په منځ کې ډیک د هغه خبره نه مني، ځکه چې ډیک په نوي مشر باندې باور نه لري. جین خپل موبایل د بیړۍ څخه په بیټرۍ باندې چارجوي او د همدې له لارې خپلو کورنۍ ته د اړیکې فرصت ورکوي. دا کار د ټولو باور پر جین باندې زیات کوي. همداسې دوی د ټاپو پر سر په خوشحالۍ وخت تېروي. یو ورځ د خوشحالۍ په غونډه کې هغه بیړۍ له څپو څخه راوباسي. د بیړۍ بیټرۍ د پارټۍ لپاره کاروي، ټول نڅا کوي او له هر فرصت څخه خوند اخلي. په دې منځ کې د جین او سین مینه هم پر مخ باندې ځي. څو ورځې وروسته بیرته پارټۍ کوي، خو بیا یو عجیبه غږ اورېدل کېږي. دواړه ورونه او ډیک د نږدې غره سر ته خیږي تر څو د غږ سرچینه پیدا کړي چې دا غږ د کوم ځای څخه راځي. جین وایي دا غږ په هرو 12 ورځو کې راځي چې درې واړه کله غره ته ورسېږي، ګوري چې یو بیړۍ په سمندر کې روانه ده او په هغه کې پټاکۍ چول کېږي. نو دا غږ د هماغه پټاکیو دی. دا چې ډیک دا ولیدل ډېر خوشحاله سو. پلان جوړوي چې ټولو ته ووایي بیړۍ راغلې ده چې دوی یوسي، خو دواړه ورونه دا نه مني، غواړي دا خبره د نورو څخه پټه وساتي تر څو پر دې ټولو باندې حکومت وکړي. وروسته ډیک دا خبره ټولو ته وایي، خو دواړه ورونه د خبره درواغ بولي او خلکو ته وایي چې ډیک لیونی سوی دی او هیڅ بیړۍ نه ده راغلې. د دې کبله چې د خلکو باور پر جین باندې ډېر سوی و، دوی هم هغه خبره ورسره ومنل او ډیک په یخچال کې بندوي. اوس شاوخوا یو نوی قانون اعلانېږي او هغه دا چې هیڅ څوک په د شپې غره ته نه خیږي. څو ورځې وروسته د ټاپو ټول غړي ډیک لیونی بولي او پر هغه باندې مسخرې کوي. جین ته دا کار ښه نه ښکاري، ځکه هغه ښه پوهېږي چې ډیک هیڅ لیونی نه دی. نو ځکه دواړه ورونه یو نوی پلان جوړوي، دا چې له ټاپو څخه به وځي خو خپله مشري به نه پرېږدي. سبا سهار جینګ شاو ته څو کاټونه ورکوي او ورته وایي چې که مشري پرېږدي دا به بدل وي. خو شاو پوهېږي چې جینګ دا کاټونه د ماهیانو د اخیستلو لپاره کاروي او د همدې لپاره غواړي چې دوی مشري واخلي. شاو د دې خبرې په پوهېدو سره د جینګ ته لور شخصي ویډیو ورښيي او هغه بلک میل کوي. ورته وایي که چیرې خپل د ټولې کمپنۍ ملکیت زما په نامه نه کړې نو دا ویډیو به ټولو ته ورښکاره کړي. جینګ له دې خبرې څخه ډېر خفه کېږي او په دې باور سره چې د دې ټاپو څخه د باندې هر څه ختم سوي دي نو په اسانۍ سره خپله ټوله شتمني هغه ته ورسپاري. وروسته شاو خپل رښتینی پلان جین ته ښیي
هغه وایي اوس به د جنګ د ماهیانو د نیولو جال غلا کړي او د همدغه جال په مرسته به دلته ژوند کوي. همدارنګه هغه وایي څنګه یې د جنګ ټوله ملکیتونه په خپل نامه واړول. جین چې دا خبره واورېدل هېڅ یې خوښه نه شوله. نه پوهېږي چې ورور یې څنګه دومره بد انسان کېدلی سي. بل سهار څو غړي جین تښتوي او ساحل ته یې وړي. جین ګوري چې سین غواړي ورته یو حیرانوونکې خبره وکړي. دا حیرانتیا دا ده چې سین اوس غواړي له جین سره واده وکړي. که څه هم دا د جین ارمان و، خو د جین اوس زړه خوشحاله نه دی ځکه هغه غواړي له دې ټاپو څخه ووځي. نو چغې وهي او ټولو ته وایي چې دا هر څه دروغ دي. رښتیا دا دی چې هغه ورځ یو کښتۍ راغلې وه او ډیک هېڅ لیونی نه دی. هغه هڅه کوي چې د ډیک سره مرسته وکړي، خو ډیک ځکه مرسته نه کوي چې ځان یې اوس رښتیا هم لیونی ګڼلی دی. له دې وروسته اوس ټول فکر کوي چې جین لیونی سوی دی او غواړي چې په همدې سره د واده څخه ځان خلاص کړي. خو جین هڅه کوي چې هغوی قانع کړي. حتی سین ته هم وضاحت ورکوي. خو سین دا فکر کوي چې جین غواړي له ما څخه ځان خلاص کړي. نو پر ده باندې باور نه کوي او بالاخره هماغه ورځ رارسېږي چې د ژغورنې کښتۍ راتلونکې وي. د شپې ډیک، شاو او جین ټولو ته څښاک ورکوي تر څو په اسانۍ سره له دې ځای څخه وتښتېږي. وروسته ډیک د خپلې زړې کښتۍ خواته ځي، د تیلو پایپ ماتوي خو اور نسي بلولی. نو جین اور اخلي او هڅه کوي چې کښتۍ ته اور واچوي څو د ژغورنې کښتۍ یې وویني. خو هغه اور په اوبو کې جینې غورځي او مړ کېږي. یعنې د دې وروستۍ هیله هم ختمه شوه. په همدې وخت کې ډیک ګوري د جین په لاس کې سګرېټ دی. نو یو نوی فکر ورته پیدا کېږي. هغه جین ته د برق شاټ ورکوي او سګرېټ د کښتۍ د تیلو په پای کې جینې غورځي. کښتۍ اور اخلي. جین د دې موقع څخه ګټه اخلي او هغه کتاب اور ته ورغورځوي. شاو په کښتۍ کې د جنګ ټوله شتمني لیکلې وه چې هغه به شاو ته ورکوي. شاو د دې په لیدلو سره ډېر غوسه کېږي او د جین تعقیب کوي. جین منډې وهي خو هلته نوره مځکه ختمېږي او یوې ژورې کندې ته وررسېږي. جین ځان نسي ساتلی او په کنده کې لویږي. کله چې په خوب کې راځي سهار سوی وي. اوس یوازې دلته سین ورسره پاته ده. په حیرانۍ سره پوښتنه کوي چې دوی ټوله څه سول. سین ورته وایي چې تېره شپه د ژغورنې کښتۍ راغلل، ټول په هغه کې ولاړل، خو زه له تا سره پاته سوم ځکه نه مې غوښتل چې بې تا ولاړه سم. جین پوهېږي چې اوس به بیا 12 ورځې نورې همدلته پاته کېږي، بیا به له دې ځای څخه ځي. خو بلې خواته جینګ او د هغه ډله د خطر څخه خلاصه سوې ده او ډېره مشهوره سوې ده. جینګ د دې فرصت څخه ګټه اخلي، ټاپو رانیسي او دا د سیاحت لپاره یو نوی ځای جوړوي. په پای کې جین چې له سین سره 12 ورځې وروسته بیرته راغلی وه، د لاټرۍ پیسې هم ترلاسه کوي او دواړه د خپلو خوبونو د پوره کولو لپاره ژوند پیلوي. د دې فلم کیسه همدلته پای ته رسېږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.